هرات کې خلک د مخابراتي شبکو د خدماتو ټیټ کیفیت په ځانګړي توګه د انټرنیټ ټیټ کیفیت او پرچاوي او د شرکتونو له لوري د خپلسري ډول د ځینو پروګرامونو او د کڅوړو فعالولو څخه شکایت لري. د هرات اوسیدونکي وایي د مخابراتي شبکو د خدماتو په بدل کې هر څو حکومت زیاته مالیه اخلي، خو په خبره بیا هم مخابراتي شبکو د خدماتو کیفیت ټیټ دی او ان ځینو سیمو کې مخابراتي شبکو انتنونه په دوامدار توګه غیر فعال دي او کار نه کوي. د هرات د مخابراتو او ټکنالوژي ریاست وایي دوی د مخابراتي شبکو د پراختیا او لري پراتو سیمو کې د خدماتو د رسولو لپاره د دولت په بودجه کې یو نوی پلان په لاس کې اخیستی دی. نور حال زما د همکار ناصر آرمل سوري په راپور کې. د مخابراتي شبکو په ځانګړي ډول د انټرنیټ ټیټ کیفیت او پرچاوي د ځینو پروګرامونو او کڅوړو په خپلسري ډول فعالول، له خدمتونو پرته د کریډټ کمول، په ولسوالیو او لیرې پرتو سیمو کې د مخابراتي شبکو دوامداره پرچاوي هغه ستونزې دي چې د هرات ولایت اوسیدونکي ځینې شکایت لري. د هرات دا اوسیدونکي وایي حکومت د مخابراتي خدمتونو په بدل کې ډیره مالیه اخلي، خو بیا هم د خدمتونو کیفیت خورا ټیټ دی او ځینې وختونو کې انټرنیټي پرچاوي رامنځته کیږي. دوی همداراز وایي په لیرو پرتو سیمو کې مخابراتي شبکې د شپې په دوامدار ډول غیر فعال دي چې د چارې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. دوی له حکومت او اړوندو ادارو څخه غوښتنه کوي چې د چارې ته لازم پام وکړي او د ننګونو د لرې کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. انتقادی ما از شرکت‌های اتصالات و سلام و دیگه همه شرکت‌ها که هست، شرکت اتصالات که هم به این چند مدت که شده خیلی ضعیف شده که حتی از خونه باید بیرون بشی تماس بگیری، بازم خیلی قطعات میشه. و بعد شرکت اریبا و روشن همچنین. هر زمان اینه که ما مردم پول میندازیم به حساب به حساب کارت خب ما پول میندازیم که مثلا جای تماس بگیریم اثر شرکش به ما گفت نمیشه شبکه روشن یا اتصالات چند سیم کارت متولی یعنی که قطع کرده ما زنگ زدیم و خدمتشون شده سیم کارت ما قطع کرده جوابگویی نمیکنن. مقتل از درد دل خیلی داره که پولا ما هرچی میندازیم اصلا اسم پولا ما میخوره اسم چی نکنه. په همدې حال کې د هرات ولایت د مخابراتو او ټکنالوژي ریاست مشر وایي د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره یو لړ پلانونه په لاس کې نیولي چې په خبره په دې سره به د خدمتونو د فعالیت کچه لوړه او په لیرو پرتو سیمو کې هم مخابراتي ستونزې هوارې سي. برای انکشاف شبکه‌های مخابراتی و یا برای انکشاف ارتباطات ما پروژه‌ای داریم به نام TDF تلکام دیولپمنت فند است که در جایی که در اونجا ساحه بسیار دوردست باشه و در اونجا خدمات مخابراتی نباشه، ما از طریق بودجه دولت به نام فند TDF که از شرکت‌های جمع‌آوری میشه و از اون فند ما باز آنتن جور میکنیم و در اختیار شبکه‌های مخابراتی میمانیم که در سال 1398 ما 7 تا آنتن اصلی داشتیم، 4 تا تکمیل شده و 3 تا دیگه از زیر پلان هست. په ورته مهال کې د هرات د والي وان جیلانی فرهاد وایي د مخابراتي شبکو په وړاندې د شته امنیتي ننګونو او ستونزو د هواري او د امنیت د ټینګښت لپاره هوډمند دي. بحث تامین امنیت شرکت‌های مخابراتی در سطح ولسوالی یکی از جدی‌ترین موضوعات است که ما به گونه جدی پیگیری می‌کنیم. خوشبختانه با پیگیری هایی که صورت گرفته قرار است که در تمام مراکز ولسوالی شرکت‌های سلام فعالیت خود را آغاز بکنند و در این زمان ما در راستای تامین امنیت شرکت‌ها هم آمادگی خود بارها اعلام کردیم. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د هرات ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تر یوې میاشتې زیات د امنیتي ننګونو او ستونزو له کبله د مخابراتي شبکو فعالیتونه بند